د زعفرانو د حاصلاتو له راټولولو سره پر یو وخت هرات کې د زعفرانو 3 ورځنی نندارتون جوړ شوی چې د کروندګرو له لوري پکې 2 غرفو کې زعفران نندارې ته ایښودل شوي دي. سال قبلم که ما به شما رسانه‌های گفتیم که 40 تن زعفران، ولی امسال کاهش چند فیصدی داریم. باز هم سایه تحت کشت ما امسال زیاد شده که بالای 1500 هکتار جریب زمین تازه کشت شده. د زعفرانو کاروباریان وایي هیله لري چې دغه ډول نندارتونونو له لارې په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان زعفرانو ته غوره بازار موندنه وکړي. همچون جشنواره‌های، همچون نمایشگاه‌های باعث انگیزه دهاقین میشه، باعث انگیزه مردم میشه و همچنین زعفران ما که این نماد اعتبار افغانستان همچنین این به سطح دنیا معرفی میشه. جایگاه ویژه و خاص در بازار جهانی پیدا کرده و رفته رفته عرضه تقاضای مشتریای زیاد سبب شده که سبب بلند رفتن قیمت‌ها بشه. د کرنې او بولګول وزارت مسؤلین بیا د زعفرانو د کاروباریانو د پروسس شرکتونو د ستونزو د حل ډاډ ورکوي. په همدې حال کې د خصوصي سکتور غړي وایي د هوایي دهلیزونو په فعالیدو سره په نړیوالو مارکیټونو کې د هیواد د زعفرانو لپاره د بازار ښه فرصتونه برابر شوي. دا چې موږ په زعفرانو کې خالي په تولید کې مخته رواني، موږ په معیار کې هم مخته رواني. موږ مثلا د زعفرانو مخه نیولې وه چې افغانستان ته واردېدل او د افغانستان د زعفرانو سره به ګډېدل او په دنیا ته برتلل. به خاطر قیمت ارزشمند زعفران کارگوی هوایی افغانستان میتونه یک مسیر بسیار خوبی برای صادرات افغانستان باشه. د کرنې او بولګول وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول هیواد کې پر 12000 هکتاره ځمکه زعفران کرل شوي چې یوازې 1001500 جریبه یې په هرات کې دي.